زموږ کور زموږ ټولګی د زده کړو په دې لړۍ کې له اووم تر 9م ټولګي د مکتب درسونه ریاضي، فیزیک، کیمیا او بیولوژي له شنبې تر سه شنبې هره ورځ په دري او پښتو ژبو په یوټیوب، تلګرام او تجلا ټکی AF انټرنیټي پاڼه لیدلی او اوریدلی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله چې ټول زده کوونکي، لیدونکي او اوریدونکي جوړ، روغ او صحتمند اوسئ. نن مو کومه موضوع چې په نظر کې نیولې هغه د اووم ټولګي د ریاضي مضمون دومه جلسه ده. په دې بخش کې مو ځینې موضوعات ولوستل. په دې بخش کې کوم موضوعات چې ولولو هغه تام اعداد، نسبتي اعداد، مثلث او مظلات دي. نو راځئ چې د تام اعدادو څخه شروع وکړو. عنوان لرو تام اعداد. تام اعداد څه ته وایي؟ په تیر فصل کې په تیره جلسه کې مو طبیعي اعداد ولوستل. طبیعي اعداد هغه اعداد چې د یوه څخه شروع کېدل تر مثبت لایه تنهایي پورې، د یوه څخه تر مثبت لایه تنهایي پورې. خو اوس په تام اعدادو کې د منفي لایه تنهایي څخه شروع کېږي تر مثبت لایه تنهایي پورې. په دې کې ووایه تام اعداد او طبیعي اعداد څه فرق لري؟ ډېر ښه. وایي تام اعداد او طبیعي اعداد څه فرق لري؟ تام اعداد چې وو، طبیعي اعداد چې وو د یوه نه شروع کېدل تر مثبت لایه تنهایي پورې ادامه لرله. منفي اعداد او صفر نه و پکې شامل. خو په تام اعدادو کې د منفي لایه تنهایي نه شروع کېږي تر مثبت لایه تنهایي پورې. په دې کې منفي اعداد او صفر هم شامل دي. استاد ولې راست طرف کې علامه نشته؟ ډېر ښه. وایي ولې په راست طرف کې علامه نشته؟ موږ که چیرې د هر مثبت عدد څخه علامه ولیکو هغه ډېر ځای نیسي. د دې خاطر د مثبت اعدادو څخه علامه په نظر کې نه نیول کېږي او معنا یې د مثبت اعدادو ده. ښه، کومه موضوع چې موږ په تام اعدادو کې وایو هغه دا دی چې تام اعداد یو خاصیت لري چې مطلقه قیمت. مطلقه قیمت څه شی دی؟ مطلقه قیمت موږ ته د عدد فاصله د مبدا څخه ښیي. سمه ده؟ وګورئ، هر عدد چې علامه یې ولري د هغه مطلقه قیمت علامه په نظر کې نه ورسره نیول کېږي. مثلا د منفي 15 مطلقه قیمت مساوي دی په 15 باندې. مثبت او منفي په نظر کې نه ورسره نیسو. د مثبت 15 مطلقه قیمت مساوي دی په 15 باندې. موږ کومه علامه په نظر کې نه ورسره نیسو. اصلا د مطلقه قیمت معنا دا ده چې د عدد فاصله ښیي، د عدد واټن ښیي د مبدا د مبدې نه. موږ مبدا دلته څو ده؟ صفر ده. ته وګوره که چیرې زه ولیکم چې مثبت 2 د دې مطلقه قیمت څو دی؟ 2. یعنی مثبت 2 د صفر څخه د 2 واحد په اندازه باندې یو واحد او د 2 واحد په اندازه باندې څه لري؟ فاصله لري. او فاصله هیڅ وخت منفي نشي کېدلی. ښه، قیمت مطلقه څه معنا لري؟ آفرین. وایي قیمت مطلقه څه معنا لري؟ قیمت مطلقه معنا فاصله ده. وګوره 2 د مبدا څخه څو واحده فاصله لري؟ یو واحد، 2 واحده. ښه، کومه موضوع چې موږ بله وایي په تام اعدادو کې هغه د تام اعدادو جمع او تفریق دي. ښه ورته متوجه اوسئ. په جمع او تفریق کې ګورئ، که چیرې موږ اعداد ولرو چې هغه هم علامه وي لکه مثبت 15 او مثبت 3، د عملیه چې کومه ترسره کوو هغه د جمع عملیه ده. 15 جمع 3 8، 15 جمع 3 8 او علامه هم مثبت په نظر کې ورسره نیسو. وګورئ، که چیرې د تفریق عملیه وي منفي 15 منفي 3، بیا هم دا اعداد سره جمع کوو. څه شی کوو؟ جمع کوو. 15 منفي 15 او منفي 3 8، علامه یې څرنګه؟ منفي. ډېر ساده ویلی شو. منفي کړلی شي چې موږ ته څه شی راوښیي؟ قرضداري. 15 روپۍ قرضداره وې، 3 روپۍ نور هم قرضداره شوې، څو روپۍ قرضداره مجموعاً؟ 8 روپۍ. ښه، ډېر ساده زده کولی شئ. د منفي علامې معنا یې نه قرضداري. اوس وګوره، که چیرې علامې مختلفې وي موږ په نظر کې نیسو مثبت 15 منفي 3. هر عملیه چې ترمنځ به هغه ترسره کوو د 15 نه چې 3 لاړ شي 2، علامه به د ستر عدد په نظر کې نیسو. علامه به د کوم عدد په نظر کې نیسو؟ د ستر عدد مثبت 2. که چیرې ولیکو چې منفي 15 مثبت 3 ترمنځ یې عملیات څه ده؟ تفریق ده. تفریقوي به د لوی عدد څخه به کوچنی عدد تفریقوي. د 15 نه چې 3 لاړ شي 2، علامه به د کوم عدد په نظر کې نیسئ؟ د لوی عدد. منفي څو شول ځواب یې؟ منفي 2. ښه، دا شول د جمع د تام اعدادو جمع او تفریق.
نو راځئ چې د تام اعدادو ضرب او تقسیم ولولو چې په ضرب او تقسیم کې کوم موضوعات شامل دي. که چیرې موږ یو عدد ولرو چې هغه وي مثبت 6 ضرب د مثبت 2، ښه په نظر کې ورسره ونیسئ. مخکې د دونه چې عدد سره ضرب کړو اول باید چې علامې سره ضرب کړو. مثبت ضرب د مثبت ځواب یې څه شی راوځي؟ مثبت. 6 ضرب د 2 ځواب یې څه شی کېږي؟ 12. ځواب یې شوله مثبت 12. ښه که چیرې ولرو چې منفي 9 ضرب د منفي 3، اولین کار چې کوم مخکې د دې نه چې عدد ضرب کړو باید علامه ضرب کړو. منفي ضرب د منفي مثبت، 9 ضرب د 3 21. ښه که چیرې تقسیم وي تاسو وګورئ لرو چې مثبت 6 تقسیم د مثبت 2. بیا څرنګه مخکې د دونه چې تقسیم کو اول باید علامې تقسیم کو. مثبت تقسیم د مثبت 6 تقسیم په 2 3. وګورئ که چیرې ولرو چې منفي 21 تقسیم پر منفي 3 باندې، او مخکې دونه چې عدد تقسیم کو علامه منفي تقسیم په منفي مثبت 21 تقسیم په 3 او ښه که ضرب وي که تقسیم وي چې علامې سره ورته وي یو شان وي بیرته علامه څه شی ده؟ مثبت ده. بله موضوع ته وګورئ هغه دا چې اعداد مختلف العلامه وي. مختلف العلامه اعداد څرنګه سره ضرب کړو؟ مختلف العلامه اعداد هم ډېر په اسانه ضربېږي. وګورئ لرو چې مثبت 15 ضرب د منفي 2، مخکې د دې نه چې عدد ضرب کړو علامه مثبت ضرب د منفي 15 ضرب د 2 10. راځه چې تقسیم یې وګورو. مثبت 10 تقسیم د منفي 15 سمه ده. مثبت تقسیم په منفي 10 تقسیم په 15 2، 10 تقسیم 15 2. ډېر ښه. وګوره که ضرب وي که تقسیم وي فرق نه کوي چې مثبت تقسیم په منفي شي که منفي تقسیم په مثبت شي ځواب یې څه شی دی؟ منفي دی. ښه دا موضوع شوله. کومه موضوع چې بله لولو هغه د عملیاتو ترتیب دی. موږ تر اوسه پورې تنها جمع او تفریق د ضرب او تقسیم ولوستل. که اوس ولرو چې په یوه عملیه کې په یوه مثال کې په یوه سوال کې هم جمع وي هم تفریق وي هم ضرب وي هم تقسیم وي، تر ټولو لومړی چې یو شی ولولو هغه قوسونه دي. تاسو وګورئ موږ 3 ډوله قوسونه لرو: کوچنی قوس، متوسط یا منځنی قوس او لوی قوس. دا ښه په یاد کې در سره وساتئ. دا قوسونه دا دریسه د دې دریسو معنا څه شی ده؟ ضرب ده. د دې دریسو معنا ضرب ده. ښه یعنی که هر چیرته دا قوسونه وو معنا د هغه څه شی ده؟ ضرب ده. نو راځئ چې استاد دي نسبتي اعداد. نسبتي اعداد لولو. نسبتي اعداد کوم اعداد دي؟ هغه اعداد چې د کسر په شکل باندې ولیکل شي هغه نسبتي اعداد دي. وګوره 15 تقسیم پر 2 15 پر 2 نسبتي اعداد. 8 تقسیم پر 10 څرنګه عدد؟ نسبتي عدد. هر سوال چې د کسر په ډول باندې ولیکل شي هغه نسبتي دی. ښه ته راځه چې د 15 پر 2 په محور د کمیاتو کې ځایږي که نه ځایږي؟ 15 تقسیم پر 2 تقریبا کې 2.15. 2.5 چیرته راځي؟ 1 2 2.5. په دغه موقعیت کې ښایي 15 پر 2 موقعیت لري. پوه شولی یاست؟ ښه نو راځئ دا ډول شوله د نسبتي اعدادو ښودنه. څرنګه موضوع چې اوس وایو هغه مثلث او د هغې ډولونه دي. مثلث هغه شکل دی چې 3 کونجه ولري، لکه په کور کې چې پیرکای پخې وي هغه 3 شکله لري، 3 کونجه لري. همدارنګه ته مثلث 3 زوله لري، 3 کونجه لري، 3 دانې زاویې لري. ښه اوس دا مثلث چې دی په 3 شکله باندې پیدا کیږي. یو متساوي الاضلاع چې 3 زولې سره یو شی وي، متساوي الساقین چې 2 ساقی سره یو شی وي، چې 2 ساقی سره یو شی وي. دغه 2 ساقونه ساق یعنی طرف، ساق یعنی طرف، دغه 2 طرفونه سره ورته وي، دې ته وایي متساوي الساقین. ښه او هغه دکې چې پې کړې هغه قاعده ده. او بل داسې یو مثلث چې یوه زوله د بلې زولې سره یو شانته نه وي، دې ته وایي مختلف الاضلاع. ښه اوس دا مثلث شولو د اضلاعو د نظره، د زاویهو د نظره یا د کونجونو د نظره مثلث په څو ډوله دی. د کونجونو د نظره هم مثلث په 3 ډوله دی. یو قایم الزاویه، حاد الزاویه، منفرج الزاویه. قایم الزاویه مثلث هغه مثلث دی
چې یوازې یوه زاویه پکې قایمه وي، یعنی څو درجې وي؟ 90 درجې وي. هذا زاویه هغه مثلث دی چې د هغه 300 زاویې څو درجې وي؟ د 90 څخه کوچنۍ وي، کېدلی شي 80 او همدارنګه خو 300 یې چې څه شی وي؟ د 90 څخه کوچنۍ وي. او منفرج الزاویه هلکان یې نشي ویلی، ډېری ورته وایي منفجر الزاویه، منفجره نه، منفرج الزاویه. کومه منفرج الزاویه مثلث؟ هغه مثلث دی چې یوه زوله پکې تر 90 لویه وي، کیدای شي 1 کیدای شي 100 هر څومره چې وایي، خو یوازې د 90 څخه لوی وي، هغه دی منفرج الزاویه مثلث. ښه، اوس موږ یو مثلث په نظر کې نیسو. موږ خو ویل چې مثلث 3 کونجه شکل دی. 3 کونجه چې دی ښایي 3 زاویې لري. تاسو وګورئ دلته یو مثلث لرو چې په ده کې 3 زاویې دي. دا یوه زاویه ده 90، بله یې ده 10 او بله یې ده 80. د دې مثلث داخلي زاویو مجموعه څو کېږي؟ هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه یې څومره ده؟ 100. آفرین، و 180 درجې. هر مثلث چې وي چې د داخلي زاویو مجموعه پیدا کوي، 300 کنجونو زاویې سره جمع که، مجموعه یې راځي 180 درجې. ښه، اوس خو دا په مثلث کې شولو. په نورو شکلونو کې د داخلي زاویو مجموعه څومره کېږي؟ په نورو شکلونو کې د داخلي زاویو مجموعه د یوه فورمول څخه لاسته راځي چې هغه n-2 ضرب د 180 دی. تاسو وګورئ، راځئ چې اول د مثلث پکې وګورم. که چیرې د n د مزلۍ د اضلاعو تعداد ښیي، که چیرې د مثلث اضلاع 3 کې وضع کړو، 3-2 ضرب د 180، مجموعه مساوي کېږي 3 نه چې 2 لاړ شي 1 په 180 کې 180. آفرین، ومو لیدل د فورمول په واسطه هم 180 شوی. راځئ چې د 15 زولي وګورو. اس مساوي کېږي په د n په ځای مې 15 وضع کړل، 15-2 ضرب د 180. مجموعه مساوي کېږي. د قوس دننه اولیه عملیه به اول ترسره کوو. د 15 نه چې 2 لاړ شي 3 ضرب د 180. اس مساوي کېږي 3 په 0 کې 0، 8 په 3 کې 4 2 اصل، 3 په 1 کې 3 2 اصل لرل، 540 درجې. ښه، د یوه مزلې د داخلي زاویو مجموعه د هغو په اضلاعو پورې ارتباط لري. هر څومره چې اضلاع ډیریږي، همدومره د داخلي زاویو مجموعه هم ډیریدلی شي. اوس راځو هم د مثلث او هم د نورو شکلونو خارجي زاویې لولو. تاسو وګورئ، یو مثلث لرو. دې مثلث کې یوه زاویه 90 درجې ده. څو درجې ده؟ 90. دا یوه بله 10 ده او دا یوه بله 80 درجې ده. خارجي زاویه هغه ده چې د یوه رأس څخه بیرون خواته رسمیږي. او د دې مجموعه څرنګه پیدا کوو؟ د دوو نورو غیر مجاورو اضلاعو د حاصل جمع څخه 90 جمع 10 120. آسانه طریقه، د 180 څخه همغه زاویه تفریق کړئ. 180 نه 80 لاړ شي 120. دې خواته ګوره، راځئ چې په اسانه طریقه یې کار کوو. دې خواته به څو درجې زاویه پاتې وي؟ د 180 نه چې 10 لاړ شي 150. آفرین. راځئ چې کوزې خواته وګورو. د 180 نه چې 90 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 90. ښه، ښایي په 2 طریقو. یو، د غیر مجاورو زاویو د مجموعې څخه کړلی شو چې یوه خارجي زاویه پیدا کړو، او د 180 څخه چې همغه زاویه تفریق کړو. په مثلث کې د خارجي زاویو مجموعه څومره ده؟ هر مثلث چې وي تاسو وګورئ، 90 جمع 150 جمع 120، مجموعه یې کې 380 درجې. هر مثلث کې وي مختلف زاویه، حاد زاویه، مختلف زاویه وایم، منفرج زاویه، حاد زاویه، قایم زاویه. خارجي زاویه مجموعه څو ده؟ 380. که دا مربع وي څو ده راته ویلی شئ؟ 380. آفرین. که مربع وي که 15 زولي وي، بیا هم د دو مجموعه خارجي زاویه څو کېږي؟ 380. آفرین. ښه، اوس یوه بله موضوع لولو چې هغه انطباق پذیري ده. په کور کې مو کلی لیدلی دي، کلیان د یوه قلف ټولې سره یو شانته وي. هغه شکلونه څرنګه دي؟ انطباق پذیره دي. انطباق پذیره شکلونه هغه شکلونه ته وایي چې 300 زولې طول هم سره یو شان وي او د ټولو زاویو اندازه هم سره یو شان وي. ډېر ښه مثال یې کلیانې دي. ښه،
کوم موضوعات مو چې په دې جلسه کې ولوستل هغه تام اعداد و نسبتي اعداد و جمع کول تفریقول ضرب و تقسیمول و مثلث کې هم ځینې موضوعات ولوستل دا ټول په یاد در سره وساتئ خپلو ملګرو ته یې در سره واستوئ لیدونکو تاسو یې هم که چې اورېدلي وي خپلو ملګرو ته یې در سره واستوئ تر بلې جلسې پورې مو الله مل شه